بسم الله الرحمن الرحیم. زه نجیب الله سروري ما تاسې زموږ امن پیغام یوټیوب چینل ګورئ. درنو لیدونکو ډېری ورونه داسې دي چې هغوی تل په دې تلوسه کې دي او فکر کوي چې څنګه وکولی شم عزت ترلاسه کړم، څنګه وکولی شم شهرت ترلاسه کړم او په نړۍ کې یو عزتمن او یو مشهور شخص جوړ شم. د دې لپاره هغوی له بېلابېلو لارو طریقو څخه کار اخلي. ولې؟ هغه طریقې چې مثبتې دي او اسلام ثابتې کړي دي او قرآن موږ ته لارښوونه کړې ده او د اوس او د تېرې نړۍ مشهورو اسلامي علماو موږ ته ښودلي دي. په لومړي قدم کې هغه یوازینی لار د شهرت او د عزت د هغه قرآن دی، خو قرآن به د عزت لپاره ته لولې او د شهرت لپاره به قرآن نه لولې. په قرآن باندې عمل کول دي او د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري کول دي. صحابه هیڅکله د شهرت تمه ارزو نه ده کړې، هیڅوک به هم دا ثابت نه کړي. ولې کله چې صحابهو ته د شهرت تقاضا کېدله چې راځه ته دغه د یو څه مشرولي ترلاسه کوه اخله، ولې صحابو انکار کولو، زه دا کار نه کوم، حالانکه مشرتوب کې چې دی ډېر شهرت دی. قرآن هغه یوازینی نسخه او کتاب دی چې د ټولو مسلمانانو، حالانکه د غیر مسلمانانو لپاره هم د شهرت یوه ښه ذریعه ده. الله رب العزت په قرآن کې څه فرمایلی دي؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. الله پاک وایي که څوک وغواړي عزت ترلاسه کړي هغه له ما سره دی. عزت ورکوونکی زه یم او دغه رنګ هغه انسان چې د ذلت ژوند کې اخته کېږي هغه زه هم کولی شم او زه یې کوم. په ټوله کې اساسي موضوع او خبره څه ده؟ خبره د عزت ده. مؤمن غواړي، مسلمان غواړي عزت ترلاسه کړي، راشئ په قرآن باندې عمل وکړئ او ترڅنګ د نبي علیه السلام مبارک سنت پر ځای کوي. په ټوله کې یو خو تاسې جنت ګټئ او بل په دنیا کې شهرت او تاسې به عزتمند شئ. ډېره مننه. کور مو ودان.